अल्लाह फरमाई इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम। अल्लाह पाक तमाम इंसानान पैदा करी और दा अल्लाह मखलूक के दा इंसानान अशरफुल मखलूकात थे। मखलूकात दा अल्लाह गण दी, स जमीनी मखलूकात दी, स समावी मखलूकात दी, स बहरी मखलूकात दी। गण मखलूक दे दा अल्लाह रब्बुल इज्जत चियो पहागे के दा इंसान दे और बिया पे इंसानानों की आगा इंसानान चे आगा मोमिनान दी दहागी मुतालिक अल्लाह इरशाद फरमाई इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिनानु सर सौदा करे दा, बैअ शिराए वर सर करे दा। सब बैअ शिराओ सौदा अल्लाह मोमिनानु सर करेगा। अल्लाह फरमाई मा मोमिनानु सर सौदा दा करेदा, बैअ शिरा में दा करेदा। चिद मुसलमान माल बम जमावी, जान बम जमावी। दे बखपल मालम मालरा कई, दे बखपल जानम मालरा कई। कम जे के जमादद माल लगोल ख्वी अलतबे लगई, कम जे च जमादद जान लगोल ख्वी अलतबे लगई। दद मालम जमा दे, दद जानम जमा। सौदाम दा खड़े द छे माल और जान बदे मातस पारी दे बदा माल और द जान कुर्बानी जमा पर मर्ज़े बांधे वर कई और ब्या बदा अगे पाएवज और बदल के ज़िलम सवर को वरा जमुंगा मालम द अगदे, जानम द अगदे। ब्याम वही अल्लाह ता सर सौदा कुम दा माल रा कद बताला दे अवज दरकम नो का अवज ये नमरा कोले अवेच दा माल और जान दे माल रा का खुदा गशी दी वर कौबम वर लगन खबिया दे करम और मेहरबाने थे गोरे वही अस्से दर नाखलम द गैरती जात माइवत बैम दर को नखपल शेरा नगवाड़ी और आइवदरा कई। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह फ़ज़ाइल अमाल की मुख्तलिफ मकामात के बाज़े द मौके मुनासबत सरा शेर वे दे या शेर पके दे जान दीदी हुई उसी की थी, जान दीदी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ।
پیشوی جان دی ما خپل ځان قربان کړ ځان میں ورک ځان میں ولګاو خدا ځان زما ځان نو دی ہوئی اسی کی تھی دا مال را کړم اغو را کړه را اغلا اغو جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا وہ ایک ځان میں ورکن دا ځان خمال امغرا کړو چې حق او رښتیا خبر ابي نو ما اړس حق ادا کړي نه دي خپل شیخ به نه دی لګوله خدا غره کړي شی به لګوله نو الله وی چې کم مال او جان ما در کړي دي هغه در نه غواړم او بیا داغه عوضم در کوم عوض صدر کئی اولی در کئی اللہ فرمائی کہ زما در کڑی مال او زما در کڑی جان تا زما در ازاد پارا قربان کی او زرا دی شما نظبد اخبر رضا مند پا نتیجہ کی بے ان لهم الجنہ تال جنت در کما زبا عوض و بدل کی تالا جنت در گورا یو جنت دی یو جہنم دی دا دوارا مقابل سیدون دی جنت دا آرام او راحت او دا خوشحالو زیدے جہنم دا مصیبتنو تکلیفنو دا عذابنو زیدے نو چې الله راضي شي دا غي نتیجه جنت ده الله ناراض شي دا غي نتیجه جهنم ده الله وې تما راضي ک د خپل مال او جان په قربانه ورکول سره زبتا راضي کما په جنت در کول سره جهنم نه بده اوساتم یا الله جل جلاله فرمایي کہ مومنان جان چې ما اغشت دے و مال مم اغشت دے نو دی بس کئی اللہ فرمائی یقاتلون فی سبیل اللہ دی با جنگ کئی دی با جہاد کئی دا اللہ پلار کے دا کافر سر دا اللہ و دا مسلمان دا دشمن سر با جنگ کئی نو جنگ کے بیا ہر سرا دی اللہ فرمائی یقاتلون فی سبیل اللہ دی بجنگ و جہاد کئی دا اللہ پلار کی فیقتلون و یقتلون دی بلگ کی گی کافران بقتلئی او کافران بم لگی کی گی دی بقتلئی دی بقتلی کی ہم دا بمقتولینم جوڑی گی او دا بقاتلینم جوڑی گی دا بشہیدانم جوڑی گی او دا بغازیانم جوڑی گی فیقتلون و یقتلون اب یا اللہ رب العزت ارشاد فرمائی وعدا علیہ او خدایوی گورا دا جنت در کولو وعده چې مې در سره وکړه د مال او جان د قربانۍ په نتیجه کې دا وعده زما د خاک زما وعده کې دروغ نشتا
زه د خپلې وعدې ایفا کومه، زه وفادار یم، بې وفا نه یم. وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن. او د دې وعدې دا پوره کول بالکل یقینی او حق دی. په تورات کم داشتا، په انجیل کم داشتا، په قرآن پاک کم داشتا. وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن. بیا اللہ فرمائی ومن اوفا بعہدہ، چاچ دا اللہ رب العزت دا وعدی وفاداری اکرلا. بندہ ما سر وعدہ کرے دا چیز با اللہ مال او جان در قوما، تب مال جنت راکے. اللہ وعدہ کرے دا بندت مال او جان راکا، سب جنت در قوم. اللہ رب العزت ارشاد فرمائی چاچ ما سرو دا وعدی وفاداری اکڑا. اے زما پیغمبرہ دغا دا وعدی پورا کولو والا تا زما دا طرفنا خوش خبری وروا چی فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بی. دا کما معاملہ چم خدای سره وکړه، دا کما سودا چم خدای سره وکړه، دا کما بیع شراء چم خدای سره وکړه، دا معمولی بیع شراء نه ده، دا معمولی تجارت نه ده، دا معمولی سودا نه ده، دا ډیره لویه سودا. او په دې سودا باندې خوشاله شئ. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. نو اللہ فرمائی ہر انسان دا غواړي چې زه کامیاب شمه، دنیا کم کامیابی غواړي، آخرت کم کامیابی غواړي. نو اللہ پاک فرمائی چې چا مال او جان راکو، ما هغه جنت ورکو، د دې نه لویه کامیابي بله نشته. وذلک هو الفوز العظیم. الله فرمایي لویه او عظیمه کامیابي دا ده چې چاته جنت ملو شي. ځکه جنت زما د رضا نتیجه ده. چا نه چې زه راضي شمه نو دا کامیاب شو، چانه چې زه ناراضه شم دا ناکام شو. زما روح دا مختصر انداز باندې ترجمه چې ما کومه بیان کړه چې الله وی مالم راکا جانم راکا جنت والا. د دې الله سره وفاداری د ټولو نه زیاته د جناب محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام صحابه کړی ده. د صحابه تاریخ وګوره، مولانا یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ حیات الصحابہ کتاب لکل دی کچا کتلی وی گورے. اصل کتاب پا عربی کی دی اردو کے ترجمہ شوی دا. دا صحابہ و زندگی عربی کی یو کتاب دی اسد الغابہ، دا زنگل زمری، دا صحابہ و تاریخ دی. اصل کتاب پا عربی کی دی اردو کی اس ترجمہ شوی دا. الاصابہ فی تمیز الصحابہ، دا صحابہ و تاریخ دی. من گڑت تاریخونو بانی یقین بساتا، صحیح تاریخ باندې یقینوں کا.
دا یو دا مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ حیات الصحابہ چې د اوکتر صحابہ تمام زندگی بستا مخته راشي نو صحابه کرامو دا الله رب العزت په دغه وعده باندې د ټولو نه زیات عمل کړی دی، د خپل مال قرباني هم ورکړې ده او د خپل جان قرباني هم ورکړې ده، او بیا ورسره د پیغمبر په ژبه باندې الله پاک په دنیا کې د جنت وعدې کړي دي. په دغه وفادارو کې او دغه وعده په پورا کولو کې او د مال او جان د قربانۍ ورکولو والا مخلوق انسانانو کې یو عظیم انسان چې وو نو هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. دا د محرم میاشت ده، اسلامی تاریخ د محرم د میاشتې نه شروع کیږي، لکه د انګریزي تاریخ د جنوري نه شروع کیږي. اسلامی تاریخ د محرم نه شروع کیږي. د محرم پړوندی تاریخ باندې یکم محرم باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهید شوی. د اسلام لمن د شهیدانو نه ډکه ده. شهیدان یوازې د کربلا شهیدان نه دي، د اسلام په تاریخ کې د شهیدانو یو ډېر لوی فهرست دی، یو ډېر لوی تعداد دی، او بیا په هغې کې بېشک د کربلا شهیدان هم زه به انشاءالله په هغې هم راځم. نو ما عرض دا کوم چې په دغه میاشت کې په یکم محرم باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهید شوی. او عمر فاروق معمولی سړی نو، بظاهر قلندر دی، بظاهر ملنګ دی، بظاهر فقیر دی، خو په حقیقت کې امیر دی. قلندر او ملنګ او درویش داسې دی چې مسجد نبوي کې پروت دی، لاندې بستره نشته، قالین نشته، څادر نشته، په خاورو کې پروت دی. په خپو باندې هم خاورې دي، په سر باندې هم خاورې دي، په کپړو باندې هم خاورې دي. قلندر او ملنګ داسې دی، خو قلندر چې قلندري بیا د هغه نه دنیا یریږي. قلندر او ملنګ او درویش داسې دی چې د دنیا شاهان ته نه یریدل، د روم او د فارس شاهان ته نه یریدل. داسې قلندر دی. یو شعر ما ته یاد شو، یو شاعر دی، زما خو یقین نه راځي چې تاسو کتلی وي. گو چې زما ورسره ملاقات نه ده شوی، خو د هغه بچي ما ته د هغه یو د اشعارو لیکلي کتاب چې دی هغه تحفتن را کړی و، او د هغې په سر باندې یو شعر دی، او دا شعر په یو ډېر عجیبه موقع باندې ویلی. یو ډېره لویه جلسه وه، لوی لوی خلک پکې راغلي وو، سټیج جوړ دی، سجاو دی،
دا ملنګم په هغه سټیج باندې ناست دی. نو یو ډېر لوی سړی راغی، نوم یې نه اخلم ځکه چې تاسو کې به ډېر پېژني. څه ډېره زیاته پخوانۍ خبره نه ده، کشران نه پېژني مشران پېژني. نو دا ملنګ چې هغه لوی سړي وکته، نو د جلسې ذمه دار ته وی چې دا ملنګ هم سله په سټیج باندې کېنولی دی. نو ملنګ واورېده، قلندر دا واورېدل چې هغه واورېدل دا الله شان دی چې د سټیج انتظامیې د ټولو نه اول هغه ته د خبرو کولو دعوت ورکړو ملنګ ته. چې ملنګ ته دعوت ورکړو نو ملنګ خو وروسته نورې خبرې وکړې، خو ابتدا یې د یو شعر نه وکړله، او هغه شعر دا و وی هر قلندر تا سکندر د مچ وزر ښکارېږي، هر قلندر تا سکندر د مچ وزر ښکارېږي، نادانه ته د لیونو هوښیاري څه پېژنې. وی تا ته خو زه قلندر او ملنګ ښکارمه، هر قلندر ته سکندر د مچ وزر ښکارېږي، خو ما ته ته د مچ د وزر په شانې ښکارې. تا ته به زه څه نه ښکارم، ستا به دا خیال وي چې زه لوی سړی ما او زه ورته ملنګ ښکاره کېږم، خو زما ملنګي او زما قلندري داسې ده چې ستا غوندې سکندران چې دی هغه ما ته د مچ د وزر په شانې ښکاره کېږي. هر قلندر ته سکندر د مچ وزر ښکاري، نادانه ته د لیونو هوښیاري څه پېژنې. تا ته د لیونو د خبرو لا پته نه ده لګېدلې، صبر وکړه. نو ما عرض کو عمر فاروق قلندر دی، لیکن د دنیا سکندران چې دا ورته د مچ وزر ښکاره کېدل، د دنیا شاهان دا به ترې یېرېدل. او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د هغه باره کې دا وفرمایل چې زما نه پس پیغمبر نه راځي، که پیغمبر راتی نو عمر به پیغمبر. زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې ما ته چا په موبایل باندې د بعضې بدبختو داسې عجیبه الفاظ وښول، عجیبه الفاظ، یعنی د الله پیغمبر وایي که زما نه پس پیغمبر راتلی عمر به پیغمبر. دا د بدبخته بچی په موبایل باندې دا خبره نشر کوي او خوروي چې که د نبی علیہ السلام نه پس پیغمبر راتلی نو عمران خان به پیغمبر. موبایل یې وګورئ، دا که چا ډیلیټ کړی ته نه وي دا په باندې موجود وي. د خدای پیغمبر یو څه وایي او ته بل څه وایې بدبخته. ته عمران خان د عمر فاروق سره برابر یې. عمر فاروق خو د اسلام خو د اسلام شهدایو، عمر فاروق خو د اسلام رضاکارو، عمر فاروق خو د اسلام غمخوارو، عمر فاروق د اسلام وفادارو، عمر فاروق د اسلام نگرانو، هغه د اسلام محافظ و. ستا عمران خان خو د یهودو ایجنټ دی، نو بدبخته ته د یهودو ایجنټ د عمر سره برابر یې. دا بدبختی ده. الله د دې خلقو ته هدایت ورکړي. د دې وجه نه ما عرض کوو
چې بیا د الله پیغمبر د یکم محرم دی شهید تا کومه درجه ورکړه وی که زما نه پس پیغمبر لاسه نو عمر به پیغمبر دریش منټه نو زمارنو ما دا عرض چې عمر معمولی سړی نه و صحابه بحیثیت مجموعی معمولی خلق نه و هر صحابی ادنا صحابی چې د دنیا اولیاء او بزرگان ټول را جمع کې دا د حضور د یو ادنا صحابي درجه ته نه رسي او بیا چې تمام صحابه را جمع کې دا د ابوبکر صدیق درجه ته نه رسي الله د پیغمبر د صحابه دا شان الله دې زموږ په زړونو کې د پیغمبر د صحابه محبت واچوي دا خبر زتی د پاره ارث کومه چې موږ د صحابه د ژوند د حالاتو نه خبر نه یو د هغې د قربانونو خبر نه یو د پیغمبر سره د هغې د وفادارۍ نه موږ خبر نه یو د ځان پروا نشته د جان پروا نشته د مال پروا نشته د اولاد پروا نشته د اقربا او رشتہ دارو پروا نشته د حضور په مقابله کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حضور په شان کې د خبرې کولو په وجه خپل پلار ابو قحافه ته پړق ورکړی دی صحابه داسې خلک او بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او ابو بکر دواړه په دنیا کې هم د پیغمبر سره یو ځای او په قبر کې هم د پیغمبر سره یو ځای او ان شاء الله په آخرت کې هم پیغمبر سره یو ځای وي کله چا زړه په باندې سوځي نه سوځي دي دا د پیغمبر ملګری دي خبره کده مزید وړاندې کوم زیاتی کی بیا ختمی کی نه نو سلسله شروع ده ان شاء الله العزیز بیا مخکې خبره آئنده جمعه کې عرض کوم واخر دعوانا ان الحمد